د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي طالبان د ښځو حقونو د احیا برخه کې پر دوو برخو سره ویشل شوي. ملګري ملتونه وایي طالبان د ښځو د حقونو د احیا په برخه کې پر دوو برخو سره ویشل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرحان حق په وینا د راپور ورکړی دی. دغه په وینا په راپور کې ویل شوي چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي د ښځو پر حقونو د محدودیتونو د لرې کېدو په برخه کې څرګند دریځ لري، خو د په وینا ځینې نور یې په ښکاره د دغو محدودیتونو د لرې کېدو مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو یو هیئت چې مشري د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالې امینه محمد کول افغانستان د خپل 4 ورځنی سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په شیکاګو پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي که تر اگر افغانستان کې ځاله جوړه کړي موږ پر داسې برید کولی شو لکه په ایمانویل ظاهري مو چې وکړ. بلینکن د دې ترڅنګ ویل طالبان هغه ژمنې نه غواړي پوره کړي یا نشي پوره کولی چې دوی یې کړې وي چې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب هم پکې دی. د القاعده شبکې مشر ایمانویل ظواهري د 2022 کال په جولای میاشت کې د کابل شیشترک سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د بلینکن په وینا افغانستان کې ځینې هغه وحشتناکې پیښې ونه شوې چې اټکل یې کېده او ډاډ یې ښودلی چې له دې هېواده هېڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. له دې مخکې پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې له افغانستانه ورته ګواښ دی او د کورنیو چارو وزیر یې د ګواښونو پر ضد د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیاتو خبرداری هم ورکړی وه.